په پاک افغان پوله تورخم د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په اس او پی کې د نرمۍ فیصله شوې ده. د کوم د لارې به چې اوس د هر افغان مسافر څخه د پی آر سی ټیسټ نشي غوښتی، بلکې په پوله موجود د صحت عمله بعد د ترمل ګن او د واضح علاماتو لرونکو مسافرو په پوله موجود پاک افغان دوستی هسپتال کې د ریپډ انټیجن ټیسټ د کوم ریزلټ به چې صرف په 20 منټه کې راځي. ولې داسې مسافر کوم چې دغه علامات څرګند لري نو لا هغوی به د پی آر سی ټیسټ په شمول د کرونا ټیسټونه هم کولی شي. د کوم ریزلټ به چې په 24 غنټو کې راځي، ولې مریض به له پوره شناخت او د مکمل پتې معلومېدو څخه وروسته خوشی کولی شي او له ځان د کورنټین کېدو د مشورې سره سره به د متعلق ضلع او د تحصیل محکمه صحت هم خبرولی شي. په دغه فیصله افغان مسافر ډیر خوشحال دي. دوی وایي چې موږ نشول کولی چې هر مسافر دی د پی آر سی ټیسټ وکړي، ځکه چې په دغه ډیر مصرف راځي او خلک غریب. هیلث افیسر طارق حیات زیاته کړه چې په پوله د مسافر د صحت عمله به په 20 منټو کې د ټیسټ ریزلټ ورکوي او دغه ټول سهولتونه په پوله باندې موجود دي. خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډی کوټ.